خدای خبر چې د سره به د چا دشمني وه او دغه ګل رحمان څه حساب دی هغه خو اوسه پورې را نغی او زه دا کار د پیسو دپاره نه کوم زما مقصد بدل دی زه به تر هغې نه ځم تر څو چې ما ته مال نه وي میلاو شوی څوک یې لکه دننه څنګه راغلی شابه وځه اشرفه بیا چې اشرف کور ته راشي نو دته ښځه ټوله کیسه وکړي او دې هغه هلک سره ښه مقابله کړې وي دا څوک ښځې تا ونه پېژندو څه ما ته که څه وښیه که نه اشرفه چې دا هر څوک ما پېژندو نه خو ما لې غوښتو او پل نشه کې و ما ته ووایه دا دې څه کیسې روانې کړې دي ښځې ما څه کیسې نه دي شروع کړې ما ته پته نشته چې دا څوک و او څه له راغلی و خو ته ما ته لږه هولیه بیان که چې زه ورته د اسمان ستوري وښیم اشرفه هسې بېڅه څوک چا پسې کور ته نه ورځي ما ته ریشه ریشه ووایه دا ته د شپې څه کار کې او ته خلکو له څه مال ورکې ما سره نور ډوک بوک مه جنګوه ما درته ووې که نه ښځې زه نیم خبر چې دې څه له راغلی و او ما ته د مالم پته نشته ته صبر وکړه زه ورځم او را پیدا کوم چې هر څوک دی د ده نه به زه تپوس وکړم چې دې څنګه دلته راغلی و اشرف ته پته یي چې دا څوک و خو دې ښځې ته ځان نه انجاړه کي او دې لاړ شي هغه کس پسې دې خوا ګل رحمان سایکل ته پی اچولی وي او ښځه ورسره ولاړی نو هغه ورته وایي ګل رحمانه بس سیده لاړ شه بابا ته پی کوز کا او بیا کور ته راځه نور په دې خبرو سوچ نه کې چې څه وشو او څنګه وشو او ښځې بس باقي خپل روزګار جاري ساتم زه به دا ووایم چې بس دا ما خوب لیدو بس په هغه خلکو به ځان ناغرضه کم کیدای شي اډو تپوس مې ونه کي ټیک ته ګل رحمانه خو چې لاړ شي نو بابا له تسلي ورکه غریب ډېر یوازې شو د زوی د مرګ نه پس صحیح ده ښځې بس لاړم ور راپسې بند کا ګل رحمان ولګي او په سایکل باندې هوټل ته پی یوسي ګل رحمان چې هوټل ته راشي نو بابا ډیر زیات خفه ناستی ګل رحمانه پی دې راوړل او بابا پی مې درله روړل خو ما درته دا وی چې بسې که نور دا خفګان مه کوه ورشه چولې ته ودرېږه او کار ته لاندې وځه ګل رحمانه خدای شته که څه ته مې ډډې لګي ما خو دا محنت د خپل زوی دپاره کو زه که پیسې وګټم نو څه به پې وکم زما هر څه خو زما زوی و بابا د خفګان نه سم نه جوړېږي او ما فیصله وکړه چې زه به تا سره هوټل کې کار کوم ما ته به چلو خیر زه به چولې ته ودرېږم خیر دې ته د پیسو ګلې ته کښېنه ټیک ده ګل رحمانه چې څنګه دې خوښه یي زما نور په دې هوټل کې زړه نه لګي خو که ته راسره شوې نو بیا به راته اسانه شي ګل رحمان بابا ته پی کوز کی او بیا د هغه ځای نه لاړ شي ګل رحمان بیا کور ته واپس رواني نو د هغه غونډه کس ورته ولاړي او ورپسې لګېدلی وي بیا چې ماښام شي نو اشرف هغه کس پسې راختایي کم چې د ده په کور ورغلی وي او اشرف یې ښه پیژني او معلوم وي ورته اشرفه ته چرته وې ظالمه اړو پته دې نه لګي زه خو تللی وم خاریې ته سکار پسې خو ما ته یې کور وی هغه در پسې راغلی و یاره څه ووایم ما ته خو یاد نه دي کیدای شي درغلي هم در پسې یاره زما دارو ختم شوي و او څه په مشکله مې ځان له را پیدا کړل بغیر دارو خو بیا زه په ځان نه پوهېږم او که نه تا دومره شی ډېر کړی وي چې بیا په ځان نه پوهېږې بس بیا چې دې څه وکړل اوس راته دا ووایه چې مال دې په کار دی که نه او ولې مې نه دي په کار مال راکه که نه کم دی ظالمه جبې دې کړه راله ورپسې مال زه ځان سره ګرځوم خو نه هغې پسې به تلل غواړي راځه راپسې شه به چې مال درکم
اشرف ولګي او د هلک ځان سره په مخه کی او دی په دوکه ځان سره بوزي. اشرف د هلک راولي ځنګل ته ولې چې دی وجل غواړي او د هلک ته پته نه وي. ولې اشرف ته خو ودرېدې او دا خو تا زه ځنګل ته راوستم ولې مالې دلته راوړېدې زه د څه مالو د څه دارو ته خو ما دلته ځکه راوستې چې ستا نه زه تپوس وکم چې ته په کومه کاته کې زما کور ته دننه راغلی وې او زما په ښځه دې تشدد کړی و. اشرف ما ته خو پته نشته چې دا ته څه وې خو ګورې زه نشه کې ګرځم ما ته د ځان پته نه لګي. ته کو په نشه کې وې او که په خود کې وې ته زما کور ته څنګه راغلی وې ولې د نشې ته ماشې ته ما لکې څه. ګوره اشرف کو زما نه په خطایۍ کې څه غلطي شوي نو ما معاف کا بیا به داسې نه کوم اوس مې پرېږده. زه تا معاف کولی نشم خو دومره چانس درکولی شم چې منډه کو او تخته چې څومره تښتېدی شي. هله بچې تخته. زه بچې ګورو چې ته څومره منډې وهې. بیا د هلک مخکې وي او اشرف ورپسې وي او دی ځنګل کې منډې وهي. د هلک چې ښه منډې ووهي نو دی ډېر ستړی شي ولې چې دا ځنګل ډېر اوږه دي بس دی هلته یو ځای کې ودرېږي. دی خوا اشرف هم د هلک له رورسي او دی د هلک ګیر کي. ګوره اشرف ته کور کې نه وې نو ما ستا د ښځې نه مال وغوښتو هغې مال نه راکو نو زه کور ته وردننه شوم هغې ما سره لاس واچول خو زما صرف مال پکار او نور سم نه. مال زه په کور کې نه ساتم او نه زما ښځه د مال نه خبر ده هغه تا خبر کړه او مال د کور کې غولو کتل ستا د لاسه ما ته غټ ټینشن جوړ شو اوس ستا قتل په ما واجب دی. اشرف ولګي او د هلک په تبر ووخي او مړی کی. دغه شان اشرف هم په وینو لاس ګنده کی او دی خپل لومبې قتل وکي.